د انسانیت په تاریخ کې د داسې ظلم او جبر مثال نشته. د برما په میندو خویندو چې کوم جبر او استحصال کیږي په دې کې موږ برابر شریک یو، ځکه که نور هېڅ بس نشته نو د قلم اختیار خو خپل رب راکړی دی. راځئ چې تور ته تور او سپین ته سپین ووایو چې د جهاد یو معمولي درجه د خپل ځان په نوم کړو. زموږ شعوري، فکري او قلمي جهاد د هغو مسلمانانو په نوم څوک چې د برما په دشتو کې د غیبي امداد په انتظار سترګې اسمان ته د خدای د نصرت په تمه ناست دي، د هغه بې اسرې قام په نامه څوک چې د بې حسه مسلمانانو د بې حسۍ ښکار دي. زما قلمي جهاد د هغه وینو په نامه کومې چې بې ځایه تویېږي. زما آواز د هغه سلګو په نوم کومې سلګۍ چې د خدای په غیظ و غضب کې طوفان راولي. راځئ چې دا ټوټې ټوټې دا وینې دا سلګۍ او دا سپیلي راټول کړو او د یو نوي ژوند امید ترېنه جوړ کړو. راځئ چې دا د برما د مسلمانانو قرباني بې ځایه نه شي. راځئ چې دې تاک تاک لوکټونه یو د مسلم جنډه جوړه کړو چې د هغې د لاندې د خپل خوار ولس او د مظلوم قام د ژوند تابع وکړو. الله پاک دې په پوره عالم اسلام د خیر نظر واچوي او خدای دې مسلمان بیا خپل مقام ته ورسوي. ډېره ډېره مننه. امجد صاحب ته خواست دی. ډېره مننه.